سلامونه ګرانو دوستانو بیا هم بلې ویډیو ته په خیر راغلی. په یوې ویډیو کې تاسو ته بیا ټلګرام داسې بل ربات ښیم څخه تاسو کولی شئ فري بي ان بي کوین ترې وګټئ. نو ملګرو مخکینی ویډیو کې ما تاسو ته هم درښودلی څه کې فري ټي ار ایکس تاسو ګټلی شئ. داسې بلې ویډیو مې درښودله هغې تاسو بي ټي سي ګټلی شئ په خپل د ټلګرام څخه. صحیح ده ملګرو، د ټلګرام له رباتو څخه تاسو کولی شئ پیسې وګټئ. نو ملګرو په دې ویډیو کې به تاسو دا دروښیم چې څنګه کولی شئ فري بي ان بي کوین ترې وګټو، خپلې پیسې ویډرا هم کړو خپل ټرانسفلیټ ته، بایننس ته یا فوزټ پې ته. نو ملګرو ټول طریقه درښیم ویډیو تر پایه پورې ویډیو هم که چېرې خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ، چینل ته سبسکرایب کړئ. نو ملګرو دا زما چینل دی بلاسکس په نامه. دا چینل ته راسئ او دا چینل ته سپورټ کړئ او دا چینل ته سره لایک او سبسکرایب کړئ. صحیح ده ملګرو، تر اوسه زموږ زر سبسکرایبره پراته یم. نو ملګرو ما به دغه لینک په ډسکرپشن د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی، هغه باندې به تاسو کلیک کړئ او لاړ به سئ خپل روبات ته، هلته به جوین سئ او فري پیسې به در وګټئ. نو ملګرو ګورو تاسو طریقه درښیم. تاسو کله چې لینک باندې کلیک کړئ سیده، نو لینک به تاسو ته په دې شکل راوړي. زه دلته اوس ته پیسټ کوم. نو ګورم ملګرو تاسو کله لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو داسې یو صفحه راسي. دلته به تاسو په دې سینډ میسج دلته به ورته کلیک کړئ. سیده ملګرو دلته ملګرو تاسو په دې سینډ میسج دلته ورته کلیک کړئ، تاسو به ډایرکټ ټلګرام ته وځئ. په دې ورته کلیک او بیا به ټلګرام ورته انتخاب کړئ. ټلګرام چې کله انتخاب تاسو به یو صفحه راسي، په دې کې به داسې سټارټ باندې ورته کلیک کړئ. سټارټ باندې کله ورته کلیک کړئ نو ګورم ملګرو دلته وایي ویلکم ټو بي ان بي کلیک باټ. نو دلته ګورو زه بیلانس باندې ورته کلیک کوم چې ما سره پیسې شته که نه. دلته راته وایي چې بیلانس نشته، تا سره بیخي پیسې نشته. صحیح ده ملګرو، نو د انسان کولی شي پیسې وګټو. نو دلته تاسو راځئ په دغه څو اپشنونه ده. دغه ویزه سایټ کې به تاسو ایډز ګورئ، سایټ ته به ځئ او هغه به ګورئ، تاسو ته به فري پیسې درکړي، فري بي ان بي کوین به درکړي، او میسج باټ دا هم در وښیم، او جاین چیټ دا هم در وښیم، او وی پوسټ دا هم در وښیم، او ریفرل به هم در وښیم. صحیح ده ملګرو، نو ملګرو اول به زه راسم په دې میسج باټ باندې ورته کلیک کړم. نو دلته ګورم ملګرو ماته یو ربات راغی. تاسو فقط دلته به څه شي کوئ، دلته به راځئ په دغه ګو ټو بات باندې ورته کلیک کوئ. په دې چې کله ورته کلیک کړئ نو دلته تاسو ته یو ربات را خلاصي او بیرته به دغه لینک د کوم تاسو ته لګوي تا به داسې ګوته کلک ونیسئ او دلته په دغه فارویډ باندې ورته کلیک کړئ. بیرته به راسئ په همدغه ټلګرام ربات چې موږ سټارټ کړی دی بي ان بي کلیک باټ باندې، دې ته به ووایئ او دلته دا به ورولګئ. نو تاسو ملګرو ګورئ موږ ته دلته څومره بي ان بي راکړل. دلته ګورم ملګرو دی چې تاسو ته ښکاري چې موږ ته بي ان بي راکړل. صحیح ده ملګرو، بل ربات تاسو ته هم درکړي نو ګو ټو ربات باندې بیا ورته کلیک کړئ او دلته به سټارټ باندې ورته کلیک کړئ او بیا به دغه لینک ورته کاپي کړئ او دلته به فارویډ باندې او بیرته به همدغه ربات ته به یې ولګئ. صحیح ده ملګرو، نو دا ملګرو د ربات د څخه د پیسو ګټلو طریقه. نو بل راځو ملګرو جاین چټ باندې ورته کلیک کوم چې دې کې چې دا د باندې ورته کلیک کوم. نو دلته به تاسو په دغه ګوټو چینل باندې ورته کلیک کړئ. په دې ګوټو چینل به ورته کلیک کړئ. دلته ګوټو چینل باندې چې کله ورته کلیک کوم ملګرو نو دلته په دغه جاین باندې او دلته به ورته دا کې جاین سي. بیرته به راسئ او دلته به ورته کلیک کړئ جاین اټ، یعنې زه ورته جاین سوم. صحیح ده ملګرو، نو ګورم ملګرو دلته بیا موږ ته فري بي ان بي راکړه. دلته ګورم ملګرو فري بي ان بي. نو ملګرو ویزټ سایټ هم همداسې ویزټ سایټ باندې ورته کلیک کړئ او ګو ټو ویب سایټ باندې ورته کلیک کړئ. سیده او اوپن باندې ورته کلیک کړئ. نو ګوره اوس ملګرو دا طریقه هم زه تاسو ته ښیم. سیده نو بیرته به دغه ټلګرام ورته انتخاب کړئ. ټلګرام چې ورته انتخاب کړئ نو داسې یو سایټ درسته بیرته به تر وځئ ملګرو، نور بیا هېڅ کار نه کوي. دلته ګوره ملګرو موږ ته فري بي ان بي بیا راکړه. سیده دلته ګورئ فري بي ان بي موږ ته بیا راکړه. او بل راځو ملګرو په دغه ویو پوسټ باندې غږیږو چې ویو پوسټ رقم ده ملګرو، په دغه به ورته کلیک کړو. سیده ویو پوسټ په دې به ورته کلیک کړو. دلته هم چې ده باندې ورته کلیک کړو ملګرو، نو دا اوس مهال دا کار نه کوي ځکه دا ملګرو په ورځ کې تاسو ته یو لاس روباته درکوي. تاسو ورسئ جاین سئ او هغه کې میسج وکړئ، یو لاس ایډز درکوي، تر هغو تاسو ته فري بي ان بي درکوي. نو دلته ملګرو په دغه بل ریفرل درښیم. دغه ریفرل تاسو دلته وینئ، دغه چې کې دا ریفرل ده. دلته څرنګه پیسې موږ ته راکوي په دې ریفرل باندې ورته کلیک کوم. سیده ملګرو نو که زه چیرې دغه خپل ریفرل لینک له خپل ملګرو سره شیر کړم نو ماته د هغوی څخه چې هغوی کار پرې کوي هغوی څخه هم ګټه راځي او 1% بي ان بي ماته هم راکوي په هر ریفرل باندې. سیده ملګرو نو اوس دا هم ورته وښودو. نو بل چې کې زموږ کار نشته، راځو په دغه بیلانس باندې ورته کلیک کوو او ویډرا طریقه یې زه تاسو ته ښیم. په دې بیلانس به ورته کلیک کوم. دلته ملګرو ما ګورو دلته 0.0027 بي ان بي دی. سیده ملګرو زه غواړم اوس دا ترې ویډرا کړم. نو ملګرو دا تاسو کولی شئ ټرانسفلیټ ته، بایننس ته، فوسټ پې ته، هر شي ته ویډرا کړئ. نو زه ملګرو د دې لپاره ځم خپل فوسټ پې ته، ځکه فوسټ پې ویډرا چې دا ډېره کمه ده. نو ملګرو بله ویډیو کې ما ملګرو دوستانو پوښتنه کړې چې ته ولې ټرانسفلیټ ته یا بایننس ته ترې ویډرا نه کوې، ته ټول فوسټ پې ته ویډرا کوې. نو ملګرو زه فوسټ پې ته د دې لپاره ویډرا ترې کوم چې د فوسټ پې مینیمم ډیپوزیټ ډېر کم ده. که چېرې تاسو ټرانسفلیټ ته ویډرا ترې کوئ نو ټرانسفلیټ تاسو باید $0.50 ترې وګورئ، تقریبا
$0.5 باید وګټئ تر هغو تاسو ورته ډیپوزیټ کوئ که نه ټرانسلیټ نه مني بایننس هم داسې خو فوسټپې دا کار نه لري فوسټپې تاسو ته که چیرې بیخي کم 0.001 USDT هم ورته ولګئ تقریبا 1 افغانۍ هم ولګئ هغه یې مني او که چیرې ټرانسلیټ 1 افغانۍ ولګئ هغه یې نه مني سیده ملګرو نو زه ځم خپل فوسټپې اکاونټ ته او دلته تاسو ته درښیم ما سره بایننس کوین شته او که نه شته او بل هغه به زه تاسو ته در وښیم چې هغه ده زه هغه ویډرا کوم او زما بایننس هغه ته به راسي زما فوسټپې اکاونټ ته به راسي ملګرو نو ګوره ملګرو ما خپل فوسټپې اکاونټ تر اخلاص کې سیده فوسټپې اکاونټ جوړول طریقه ما هم په ویډیو کې تاسو ته ښودلی او که تاسو چېرته نه یې لیدلې نو زما چینل ته راسه هلته به یا زه به یې د ویډیو لینک په ډسکرپشن کې ورکړم د هغې تاسو کولی شئ فوسټپې اکاونټ جوړ کړئ نو ملګرو دا ګوره زما فوسټپې اکاونټ ده دلته راځم دلته ټول کوینونه د بیټ کوین د ایتریوم د ډیش کوین د لیټ کوین د بیټ کوین کیش ده TRX ده ټیټر ده او داسې نور شیان دي ملګرو نو دلته راځو په دې بایننس کوین زموږ بایننس کوین ګټلي دي ملګرو دلته ګوره 45 سنټه ما سره بایننس کوین دی زه اوس هغه ویډرا کوم چې دلته ورته راځي او که نه راځي ورته ملګرو بیرته ځم خپل ټلګرام روبات ته سیده دلته ټلګرام ته ځم او دلته ورته په دغه ویډرا باندې ورته کلیک کوم ګوره ملګرو ویډرا طریقه در وښیم ویډرا به تاسو راسي په دغه بیلانس به ورته دلته کلیک کړئ په دغه جي کې په دې بیلانس به ورته کلیک کړئ سیده ملګرو په دې هم چې کله ورته کلیک کړئ نو تاسو به داسې یو صفحه راسي په دې جي کې به تاسو ملګرو په دغه ویډرا باندې ورته کلیک کړئ په دې ویډرا به دلته ورته کلیک کړئ او بل ویډرا به تاسو ته وایي چې خپل د فوسټپې اکاونټ ایمیل ورکړئ په کوم ایمیل تاسو فوسټپې اکاونټ جوړ کړئ نو هغه ایمیل به ورته ولیږئ په دې چې تاسو په دغه فوسټپې ورته کلیک کړئ فوسټپې ویډرا سیده په دې ورته کلیک کړئ نو ملګرو دې چې تاسو ایمیل غواړئ تاسو به خپل د فوسټپې اکاونټ ایمیل ورته ولګئ په کوم ایمیل تاسو خپل فوسټپې اکاونټ وکړئ نو زه خپل ایمیل دلته ورته لیکم سیده په دې ایمیل به ماته ډیپوزیټ یعنې ویډرا به کېږي نو ملګرو اوس راته وایي څومره بي ته غواړئ چې ولګئ خپل فوسټپې اکاونټ ته زه ملګرو په دغه ځای ورته کلیک کوم چې څومره ما ګټلي دي سیده په دې ځای به تاسو ورته کلیک کړئ څومره تاسو ګټلي په دې به ورته کلیک کړئ نو ملګرو دلته ماته وایي چې سنټ یعنې دا تکمیل سو ویډرا سنټ سو تاسو ته پیسې BNB کوین لاړې نو زه بیرته ځم خپل ملګرو خپل فوسټپې اکاونټ ته او هلته ګورم چې ماته بایننس کوم کوین چې دی هغه راغلی دی نو ملګرو په دې چې تاسو ونیسئ هماغه 15 سنټ دي ماته تر اوسه نه دی راغلی د زه یو دفعه داسې ورته کوز کوز شوم او دلته په ډاشبورډ ورته کلیک کوم تر هغو دا ماته ریفریش شي چې راغلی دی او که نه دی راغلی نو ملګرو دلته ګورئ زموږ ته څومره بایننس کوین راغله تاسو خپله ملګرو دلته ورته وګورئ څومره بایننس کوین موږ ته راغله 15 سنټ وکنه اوس 218 سنټه بایننس کوین موږ ته راغلی نو ملګرو دا ډېر بهترین روبات دی د ټلګرام چې تاسو ته په فری BNB کوین درکړي نو ملګرو دا وه زموږ نننۍ ویډیو که ویډیو مو چېرته خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ چینل ته سبسکرایب کړئ او بله خبره دا ملګرو دغه روبات لینک به ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی او که له هغې ځای څخه کاپي کېږي نه نو اولني کمنټ کې به ما حتما ورکړي له هغې ځای تاسو کولی شئ لاړ شئ او دغه روبات سټارټ کړئ او فری BNB ترې وګټئ نو ملګرو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ چینل ته سبسکرایب کړئ تر هغو زموږ زر سبسکرایبر راسي او ښکلی نظر مو په خپل کمنټ کې راته ولیکئ چې څه نظر لرئ که کوم پوښتنه لرئ نو کمنټ کې راته ولیکئ چې نه ملګرو تر بلې ویډیو نه په خدای سپارم الله په امان مخ ته مخه شه